ستړي مشئ زه رحمان بندره یم. نننۍ مرکه د افغانستان د جمهوریت د وخت د وسلوال پوځ د ویان جنرال اجمل عمر شینواري صاحب سره ده. د جمهوریت د سقوط 4 کاله پس اوس هم د ښاغلي جنرال شینواري په شمول یو شمېر پوځي افسران او پخواني حکومتي چارواکي دا فکر کوي د طالبانو واکمني د افغانانو مشروعیت نه لري او نه نړۍ پر مشروعیت منلو ته تیاره ده. دوی پلانونه څه لري چې په آینده کې په افغانستان کې یو پرامنه او دوامداره د ولس د خوښې حکومت قایم پاتې شي. د ګاونډي هیوادونو سره څه قسمه رویه او چلن پکار دی. پښتون تحفظ مومنټ د پښتنو په لر او بر کې د سیاسي ارمانونو امید پوره کولی شي کنه او د پاکستان ایران په افغانستان کې کردار څه پاتې شوی دی. دا هغه موضوعات دي چې په دې باندې د جنرال اجمل عمر شینواري صاحب سره خبرې اترې کوو. راځئ زیات وخت مو نه نیسم چې دې مرکې طرف ته مو بوځم. البته دا مرکه تاسو د بی کاسټ په یوټیوب کتلی شئ. که غواړئ له هغه ځایه خپل فیسبوک یا په نورو رسنیو باندې دا لینک شیر کړئ. څرنګه ما مخکې ویلي دي چې بی کاسټ یوټیوب چینل اوس نړیوال قانوني لایسنس لري او که دا مرکه تاسو ډاونلوډ کوئ او په خپل فیسبوک پاڼې ور اچوئ نو د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا د لارې ستاسو چینل د خطر سره مخ کیدی شي. زما خواست به دا وي چې دا چینل سبسکرایب کړئ، وی ګورئ او دا مرکه هم له هغه ځایه شیر کړئ. یو ور بیا ستړي مشئ زه رحمان بندره یم او څنګه تاسو ته ما وویل چې په دې پروګرام کې ځانګړې مرکه کې ما سره د جمهوریت د وسلوال پوځ ویان جنرال اجمل عمر شینواري صاحب ملګری کیږي او په مهمه موضوع باندې مهم وخت کې د هغو سره خبرې کوو. جنرال شینواري صاحب پروګرام کې ته بخیر راغلی. سلامت اوسئ. سلام په تاسو بندره صاحب او تاسو د ځانګړو مرکو او ځانګړو برنامو لیدونکو باندې سلام. خوشحاله یم چې تاسو سره نن په بحث کې ما تاسو یو وتلی او پوخ ژورنالیست یاستئ. هیله مند یم چې زموږ ستاسو د ننني پودکاسټ یا بحث نه موږ تاسو هغه څه راوسپړو چې هغه زموږ ستاسو هیوادوال غواړي. جنرال صاحب وعلیکم السلام. هیله کوم ډیره مننه تشکر د خو لفظونو لپاره. جنرال صاحب دا مرکه په داسې وخت کې خلک ویلي چې د جمهوریت د سقوط 4 کاله پوره کیږي. نن هم د دې ناورین هغه یاد تاسو لړزوي تکلیف ده محسوسوي هغه رنګه چې څنګه په لومړۍ ورځ وو کنه هغه غمونه او غمجنې ورځې او یادونه مو لږ کمزوري شوي دي هغه شان مو نه لړزوي څنګه چې 4 کاله پخوا وو. بندره صاحب د یو انسان په صفت، د یو مسلمان په صفت، د یو افغان په صفت، د یو پوځي په صفت باندې هیڅ وخت موږ د جمهوریت سقوط نه هیرولی شو او نه سقوط زغملی شو او د هغې ترڅنګ د یادولو وړ ده چې موږ خپلو ټولو هغه د وسلوال پوځ شهداو ته چې د افغانستان د ملي ګټو او مقدساتو دپاره یې په تېر 50 کلن ناورین کې په افغانستان کې قربانۍ زغملي دي، د هغوی کورنیو ته تسلیت ووایو، د هغو روح ته دوا وکړو او ټپیانو ته په عین ترتیب باندې د عاجل شفا دعا وکړو او خپلو هیوادوالو ته په ډاډ سره دا ووایو چې د افغان وسلوال پوځ هغه منصوبین چې هغو خپل مسلک ته، خپل دین ته، خپل ملي ګټو ته هوډمن وو، هغو هماغسې هوډمن پاتې دي. متاسفانه چې په افغانستان کې بندره صاحب دا نه لومړنی سقوط و په تېرو 15 لسیزو کې او نه به وروستی سقوط وي که موږ چېرته خپلو هغه اصلي موخو ته پاملرنه ونه کړو. جنرال صاحب په تاریخ به خبرو کوو د جمهوریت په تاریخ به خبرو کوو. زما پوښتنه دا ده چې څه قسمه تکلیف محسوسوئ تاسې د درد او د غمجنتیا هغه اظهار څنګه کوئ دا وخت چې رایادېږي درته هغه ورځ؟ وګورئ بندره صاحب دا یو منل شوی اصل ده کله چې ته خپلې ټولې لاسته راوړنې
خپل هیواد خپل ارزښتونه په یو وار باندې د لاسه ورکړې او د هغې دپاره تا قرباني ورکړي، د هغې دپاره تا سوګند یاد کړی او د هغې تر څنګ ستا هغه ملي بنسټونه، ستا ملي پانګه، دا هر څه په پام کې ونه نیول شي. ګورئ د رژیمونو د دولتونو بدلون په ټولو هیوادونو کې یو رایج عمل دی، ولې متاسفانه په افغانستان کې هر بدلون د یو انقلاب په توګه دی. تاسې خواهش اوس لرئ چې جمهوریت بیا بحال شي؟ دا د افغانستان د ولس پورې تړاو لري. افغانستان ولس د اوس نه د کله چې د شهید داود خان اقتدار ترلاسه کړ د 1952 کال نه په دې خوا افغان ولس هم دیموکراسي منلې ده او هم جمهوریت منلی ده. او جمهوریت هغه سیستم ده چې هغه په د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې رایج ده. او که موږ د افغانستان تیر تاریخ ته هم وګورو، بیا په لنډ ډول دغه معاصر 15 لسیزو تاریخ ته، نو په د افغانستان خلک په اکثریت آرا باندې جمهوریت منلی دی او دا د ولس واک دی چې کوم ډول نظام مني. ولې تر ننه پورې چې که تاسې ولس ته یو وړاندیز کوئ، یو لاره ښایئ، یو پیشنهاد کوئ چې دا لاره ده، هغه به څه وي ستاسو په اند؟ وګورئ، زموږ ولس تر هغه پورې چې موږ خپل د ولس سره، موږ د ولس د من نه راپاڅېدلي یاستو، موږ د ولس پورې تړاو لرو. ولس زموږ نه په لومړي سر کې سوکالي او امنیت غواړي، سوله غواړي. نو سوله، امنیت، سوکالي او پرمختګ پرته د یو مشروع نظام نه نشي راتللی. نو مشروعیت تر اوسه پورې، تر نن ورځې پورې مشروعیت جمهوریت لري او د مشروعیت کلي د افغان ولسمشر سره ده چې هغه د افغانستان د ولس په رایو باندې ټاکل شوی دی، ټاکنې تر سره شوي دي. او دغه سیاسي مشروعیت یو منل شوي میکانیزم د لارې نه تر اوسه پورې انتقال شوی نه دی. او هغه څوک چې نن په واک کې دي هغوی تر اوسه پورې نه په کور دننه او نه په د کوره بهر تر اوسه پورې مشروعیت نه لري. حتی هغه د دیني مشروعیت هم د پوښتنې لاندې دی، په دې چې کوم مشروعیت دینی چې د دوی مشر ته ورکړل شوی او په هغې وخت کې دوی په واک کې نه وو، همدغه و چې د دوی خپله یو تعداد دیني علما د تجدید د بیعت په هکله باندې هم ځینې غږونه پورته کړي دي چې تر اوسه پورې د دوی مشر د خپلو هغه دیني علماو غږ ته هم لبیک نه دی ویلی. جنرال شینواری صاحب، تاسې د خبرې دا اندازه لګي چې اوسنی نظام تاسې نه منئ او جمهوریت باید بیا بحاله شي، او داسې فکر ډیر خلک، ډیر افغانان کوي، لکه ستاسې په رنګه جنرالان، پوځي سرتیري، سیاسي مشران، ټولنیز فعالان او معترضین ډیر زیات دي په افغانستان کې بهر. تاسو بیا په کم اړخ، په کم طریقه باندې یا په کم پړاو باندې د کم دریځ سره اتفاق لرئ که نه ستاسو بیا خپل دریځ دی چې جګړه وشي، خبرې اترې وشي، لویه جرګه وشي، څه تاسې بیا تجویز کوئ او د کومې ډلې تجویز کم چې عملي توګه باندې دا وخت د طالب واکمنۍ خلاف یو قسم مبارزه کوي، د هغې سره ځان نږدې وینئ؟ زه شخصا د 2021 کال د اګست 15 راوروسته په هغه کم موقف کې یا په کوم بست کې یا په هغه انګریزي په اصطلاح په کوم پوزیشن ته چې زه راغلم په وروستیو شپږو اونیو کې چې د 15 د اګست نه شپږ اونۍ مخکې زه دغه پوزیشن ته راغلم چې دغه د وسلوال پوځ ویاندیو بست و چې دا نوی هلته جوړ شو. نو د هغې نه راوروسته زه د وسلوال پوځ د اکثریت منصوبینو سره په اړیکه کې یم. موږ تر اوسه پورې د خپل جمهوریت ملاتړ کوو او د جمهوریت مامورین یو. موږ د کوم سیاسي ډلې ټپلې او یا د سیاسي افراد او اشخاصو پورې تړاو نه لرو. موږ ملي ګټو ته، ملي ارزښتونو ته خپلو. زما پوښتنه دا وه چې د خلاصون لاره تاسې بیا د کوم
یو ځای راځم همدې ته راځم. نو په لومړي کې اړینه دا وه چې تاسو او ستاسو قدرمن لیدونکي په دې باندې پوه اوسېږي چې موږ د کوم سیاسي اړخ پورې تړاو نه لرو او موږ د افغانستان د اساسي قانون په بنسټ باندې حق نه درلوده چې د سیاسي ډلو ټاکلو پورې تړاو ولرو یا د هغوی سره رسمي غړي واوسېږو. نو د هغې په بنسټ باندې کوم څه چې تاریخ ثابته کړې ده او تاریخ موږ ته په ګوته کړې ده هغه دغه دی چې که موږ د طالبانو تیر امارت ته وګورو د هغې د سقوط نه وروسته چې په هغې وخت کې طالبان تارومار شو او وتښتېدل، نو که هغه پخوانی مقاومت ته وګورو د هغې وخت، نو هغه مقاومت هم چې لږ قوت درلوده او مضبوط و، هغه د دې په خاطر باندې چې د افغانستان د دولت نوم ورباندې ایښی او یو حد اقل یو مشروعیت درلوده او د هماغه جمهوریت نه کرزي صاحب ته مشروعیت انتقال شو په 2020 کال کې د بند پرېکړو نه وروسته. بیا که موږ سره د طالبانو بیرته راجوړېدو ته وګورو او بیرته راتګ ته وګورو، هغوی هم د هماغه امارت د دروازې نه تللي وو او د هماغه امارت په دروازې باندې بیرته راننوتل. نو موږ هم یوازینی هغه مشروع ادرس چې ټول ورباندې سلا یستو، دلته د افراد او اشخاصو یو تعداد داسې بحث مطرح کېږي چې ولسمشر اشرف غني یا د هغوی ټیم دا خو یو مقطعي د ټاکنو په بنسټ باندې د افغانستان د اساسي قانون په بنسټ باندې ټاکنې وګټلې او ولسمشر شو. ولې موږ په افراد او اشخاصو باندې بحث نه کوو؟ ولې مشروعیت د هغو سره دی؟ زموږ د راټولېدو او زموږ د بیا راجوړېدو یوازینی ادرس چې په هغې کې ټولې سیاسي ډلې ټپلې، ټول سیاسي تشکیلات، ټول پوځي جبهات او ټول متنفذین، ټول سیاسي شخصیتونه چې د جمهوریت نه ملاتړ کوي، یوازینی ادرس هماغه جمهوریت دی چې موږ په جمهوریت کې یو وارې سره راټول شو، خپل راتلونکی دریځ ټول. جنرال شینواري صاحب خو دا خواهش په پوره کېږي څنګه؟ زما پوښتنه دا ده دا خواهش دغه د مجبوریت او د وخت حکم هم دغه دی، په دې چې په 4 کلو کې هر چا د خپل وسې پورې تکلیف او زحمت قبول کو، ولې ټول دې پایلې ته رسېدلي دي. او زموږ وړاندیز د سر نه هم همدا و چې په یوازیتوب او په وړو ډلو ټپلو او په وړو تشکیلاتو موږ نشو کولی چې د افغانستان د اوسنیو حالاتو ځواب ورکو. نو د دې بنسټ باندې دا اړینه ده چې موږ بیرته جمهوریت ته ننوځو او د جمهوریت د مشروع ادرس نه بیرته په خپله د نړیوالو سره، د سیمه ییزو هیوادونو سره او د خپلو هیوادوالو سره په ګډه سلا مشوره باندې دې پایلې ته ورسېږو چې د خلاصون لار د اوسني ناورین نه څه ده. دا بحث یو ډېر مهم بحث ده چې موږ باید دغه بحث ته اول ننوځو. موږ هدف باید دا بیانوي چې موږ ته اقتدار ونیسو، په دې چې په افغانستان کې په تیرو 500 کلو کې هر سیاسي ډلې ټپلې او هر سیاسي رهبر چې صرف د واک د نیولو لپاره مبارزه کړې ده، هغه بیا په بله جګړې باندې بدل شوی او هغې جګړې بل ناورین زېږولی دی. موږ د افغانستان دپاره د یو اوږدمهاله حل لارې په لټون کې یستو او په دې هکله باندې د افغان وسلوال پوځ اکثریت منصوبین چې موږ سره په اړیکه کې دي په دې هلې ځلې کې یستو، په دې چې د افغان وسلوال پوځ تاسې سره په اړیکه کې څه مقصد؟ تاسې خپل کوم ډله جوړه کړې ده؟ خپل کوم پلان لرئ؟ کوم تجویز مو وړاندې کړی دی؟ موږ بیا یادونه کوم بنیرای صاحب چې موږ د وسلوال پوځ منصوبین وو او یستو. موږ فقط دغه خپل ادرس نه په دې چې یوازینی ادرس چې د تاسو خپلو کې اوس رابطې لرئ، تاسې خپلو کې اوس رابطې لرئ، څوک رابطې کوي څنګه؟ بالکل موږ د خپلو وسلوال پوځ د اکثریت منصوبینو سره، د ټولو جنرالانو سره چې کوم په لوړه کچه دي، که په ټیټه کچه کې دي، که سرتیري دي، که په هیواد دننه دي، که د هیواده بهر دي، د ټولو سره په اړیکه کې یستو او ټول یو بل سره د تفاهم په حالت کې پر مخ روان یستو. دا چې ځینې خوځښتونه جوړ شوي دي، ځینې تشکیلات جوړ شوي، دا د هر چا حق و چې دغسې خوځښتونه او شیان راجوړ کړي تر هغې پورې چې موږ یو لوی اجماع راجوړوو. جنرال شینواري صاحب ستاسې خبره خو واورېدل شوه او تاسې چې کوم تفکر لرئ یا کوم خواهش لرئ یا کوم ارزو لرئ،
خو ستاسې معترضین یا مخالفین چې دا وخت زیاتره په واک کې دي هغه داسې وایي چې دا پخواني سرتیري ملي اردو سیاسین او نور چې دي اوس خواهشات لري دی کولی څه نشي ځکه چې هغه وخت کله طاقت کې وایي هغه وخت چې کله په واک کې وایي هغه وخت چې کله تاسو زور لرل جمهوریت دفاع مو ونه کړی شو نو اوس په څنګه بیا د سره دا نظام ختم کړي او جمهوریت دفاع چې د دې لپاره تاسو ممکن دی چې کامیاب شئ بنیره صاحب تاسو وګورئ دغه د افغانستان شخړه یا ناورین یا ناخوالې چې دي دا یوازې یو ملي یا کورنی اړخ نه لري دا بهرنی اړخ لري او کومې جګړې چې په تیرو 15 لسیزو کې په افغانستان کې روانې وي دا د افغانانو جګړې نه وي بل ټکی دا دی چې اوسني واکمنان هم چې اقتدار ته رسېدلي دي لومړی خو مخکې ما یادونه وکړه چې دوی د مشروع لارې نه اقتدار ته نه رسېدي دویم ټکی دا دی چې دوی د بهرنیانو سره په ځانګړي ډول د امریکې د متحده ایالاتو سره یو ښکاره یو پټ قرارداد لاسلیک کړی په دوحه کې چې دغه پټ مواد د دغه قرارداد تر اوسه پورې هم بربنډ شوي نه دي چې دې کې څه پراته دي دریم ټکی دا دی چې دوی تر اوسه پورې کوم مشروعیت نه لري نه د کور دننه نه د کور بهر او نور ټکي دا دي چې دغه د تیرو واکمنانو یا د تیرو دولتونو تجربې ته په افغانستان کې که موږ کتنه وکړو نو اوسني حاکمان نه د هغو نه غښتلي دي نه د هغو نه متخصص دي نه د هغو نه هوډمن خلک دي او یعنی تاسې مطلب دا دی چې دا واک ته امریکې رسولی دي دا ستاسې د حکومت د نظام او د ملي اردو یا د نورو ذموارو ناکامي تاسې نه بولئ معنی دا ده چې دا د امریکې سازش دی ستاسې ناکامي نه ده وګورئ که ناکامي چیرته وي خو دغه ناکامي متاسفانه او بدبختانه بنیره صاحب چې په دغه افغانستان کې اصلي دغه ټوله ناکامي زموږ د ولس ده زموږ د پرمختګ ده زموږ د یووالي ده زموږ د هوډ ده دلته که موږ واک رسولي وای د ولس تاسې نمایندګان وای پوځ مو لره واکمني به نظام و د ولس ذمواري خو تاسو ته په غاړه کړې وه ولس خو ځکه په قلاره و چې تاسو ذموار یې او تاسو به دا وطن او د دې وطن نظام ساتئ منګه تر هغه پورې تاسو وګورئ بنیره صاحب د افغانستان د وسلوال پوځ قرباني د افغانستان د وسلوال پوځ هوډ د ملي ګټو او ملي ارزښتونو سره دا د تاریخ په زرینو کرښو لیکل شوی دی او دا ولس هیڅکله نه هیروي تاسو وګورئ موږ اوس هم کله چې د سرتیري ورځ لمانځو زموږ ولس زموږ نه پوره ملاتړ کوي سره دې چې په کور دننه اوسني واکمنان د هیڅ سیاسي مدني تحرک اجازه نه ورکوي تاسو وګورئ موږ که د ملي بیرغ ورځ لمانځو په مجازي نړۍ کې تاسو باید لیدلی تاسو باید تجربه کړي چې زموږ هیوادوال د ملي ارزښتونو نه څومره ملاتړ کوي ولې دلته اړینه خبره دا ده بنیره صاحب چې دغه د افغانستان شخړه په درې برخو باندې ویشل کیږي چې یوه برخه یې د کور دننه د افغانانو پورې تړاو لري یوه برخه یې د سیمې هیوادونو پورې او اسلامي نړۍ پورې تړاو لري او بله برخه یې چې دریمه برخه ده هغه د نړیوالو قدرتونو پورې تړاو لري شینواری صاحب وبخئ زه دې کې یو پوښتنه کوم مهمه راځئ چې دا ومنو چې په مختلفو ځایونو کې مختلفې غلطیانې شوي دي تاسو 15 لسیزو بیا ذکر کوئ زه غواړم په دې ستاسو نه واورم خو دې ځای کې یو پوښتنه په ذهن کې راپورته کېږي 15 لسیزو کې چې کله مو نظام یو واکمن چې دی د هغه خلاف کودتا شوې ده یا جګړه شوې ده یا نظام چې دی د چا په لاس کې واقع د حکومت ختم شوی دی خلک دا فکر کوي چې دا خو کیږي دا په نور نړۍ کې هم کیږي کودتاګان هم کیږي جنګونه هم کیږي البته نظام په ځای قایم وي محکمې قایم وي ملي اردو قایم وي ولسي ګورنمنت سټرکچر چې دی دا په ځای قایم وي خو په افغانستان کې بدمرغي دا ده چې کله د یو کس واکمني ختم شي غونډ نظام ورسره چپه شي اوس طالبان راغلل ملي اردو له منځه لاړه محکمې له منځه لاړې ملي سرود له منځه لاړ ملي اعلانات له منځه لاړل نظام باندې داسې کار وشي چې لکه یو بیخي نوې دنیا ته ور داخل شو خلک دا دې ځای کې په دې پوهه کې دا ولې کېږي نظام ولې چپه کېږي د یو کس د حکومت د ختمېدو سره غونډ نظام څنګه چپه شي ملي اردو څنګه چپه شي متاسفانه او بدبختانه چې موږ بد ګاونډي هیوادونه لرو
چې د هغې ګاونډي هیوادونو بهرنۍ ستراتیژۍ او خپلې هغه ملي ګټې په همدغې کې ګوري چې افغانستان ته دغومره لویه صدمه وارد کړي، چې په ځانګړي ډول د هغې جملې نه دوه هیوادونه دي چې د افغانستان په ګاونډ کې پراته دي او هغوی تل دغه هڅه کړې ده چې د خپلو ملي ګټو دپاره افغانستان تل قرباني کړي. ولې افغانانو متاسفانه تر اوسه پورې دغه هوښیاري او دغه توانایي نه ده پیدا کړې ده چې د دغه دسیسو په مقابل کې واقعا ودرېږي او سپر شي، او هر هغه واکمنان چې دغه دوه هیوادونو د دروازو نه افغانستان ته په حاکمیت ته رسېدلي دي، بعد له یوې مودې نه په دې باندې پوه شوي دي چې واقعا دغه بد ګاونډي زموږ د ملي ګټو په مقابل کې ولاړ دي، زموږ د ملي عنعناتو په مقابل کې ولاړ دي او زموږ بهرنۍ پالیسۍ غواړي چې د خپلې اغېزې لاندې راولي. دا دوه هیوادونه څوک دي؟ زه نه غواړم په دې هکله باندې مشخص نومونه یاد کړم، ولې دا زموږ هیوادوالو ته او تاسو ته ټولو ته په ډاګه ده چې یو ایران ده یو پاکستان ده. نو دا نظامونه هم دغه پاکستان او ایران چپه کړل، د هر څه له منځه تاسو وګورئ یوړل. دا نظامونه پاکستان او ایران خپله نه دي چپه کړي، دوی نور هیوادونه د دوی تر شا ولاړو. تاسو د سړې جګړې وخت ته وګورئ، کله چې روسان افغانستان ته راغلل، پاکستان او ایران کې کومو افغانانو ته ځای ورکړل شو او د کومو هیوادونو په ملاتړ باندې جګړه پیل شوه. دا هغه واقعیت دی چې د دې نه موږ سترګې نشو پټولی. دا اوس واضحه کوي دا کوم پروسس و، د کوم لاندې چې ملي اردو له منځه لاړه په 15 اګست کال 2023 کې. ایران او پاکستان داسې څه کړي وو په ملي اردو کې دننه چې دا یو دم طالبان واک ته راغلل او دا بیخي اړو خلک خبر نشو چې څه وشو. یعنې دوی داسې څه کار کړی و؟ تاسو راته ووایئ. تاسو وګورئ، داسې ده چې د افغانستان د 2021 کال سقوط دا د 15 د اګست سقوط نه و. افغانستان په دغه دوه لسیزو کې چې د 2001 کال نه یو پړاو راپیل شو تر 2021 پورې، دا په څو برخو باندې ویشل شوي پړاوونه دي. افغانستان د 2001 نه تر 2004 کال پورې، افغانستان د 2004 نه تر 2009 کال پورې، افغانستان د 2009 نه تر 2014 کال پورې، چې په 2014 کې بیا عملاً د افغانستان د وسلوال پوځ د تروریزم سره د جګړې مسؤلیت د نړیوالو قوتونو په خپله غاړه واخیسته. بل پړاو د 2014 نه پیل کیږي تر 2019 پورې او د 2019 نه تر 2021 پورې. په دغه هر پړاو کې افغانستان هر خم خپلې نیمګړتیاوې درلودلې، ولې متاسفانه چې دغه جګړه په 15 لسیزو کې د سړې جګړې په وخت کې عملاً د وارسا او د ناتو جګړه په افغانستان کې، چې هغه د پاکستان او د ایران د لارې نه او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو چې په هغې وخت کې د شوروي اتحاد مربوط وو هغو په بل اړخ کې ولاړو او افغانستان د جګړې ډګر و. د هغې نه راوروسته د 2021 یا د طالبانو تیره دوره وګورو یا د تنظیمونو جګړې وګورو، دا هغه جګړې دي چې ایران د سعودي او د امریکا سره په افغانستان کې جګړه کړې ده، هند او پاکستان په خپل منځ کې په افغانستان کې جګړه کړې ده، روسي او چین د ناټو سره په افغانستان کې جګړه کړې ده. موږ د جګړې ډګر وو. دلته که موږ راځو دا بحث مطرح کوو د ناکامۍ او د بریا، نو راځئ چې بیا په داسې انداز باندې دا بحث وکړو او په دې باندې داسې تبصره وکړو که چېرته ماته خوړلي نو هغه هیوادونو ماته خوړلي چې په افغانستان کې د تروریزم سره جګړه پیل کړې وه، چې په راس کې د هغې د امریکې متحده ایالاتو او د ناټو مکمل فکت و. دا خو تنه زموږ سیاسیونو نیمګړتیا هم درلودلې، موږ افغانانو هم نیمګړتیا درلودلې چې په 10 کلو کې باید موږ د اقل په ځان باندې بسا شوي وو د وسلوال پوځ د تجهیز دپاره، د ښوونې او روزنې دپاره، د سیاسي ابتکار په لاس کې نیولو دپاره په هغه ورځ کې چې مثلا امریکایان یا ناټو په افغانستان کې نه باید موږ څه کړي وی. ولې بیا هم بدبختانه او متاسفانه تاسو وګورئ زموږ د 2021 کال سقوط د نورو سقوطونو په خلاف باندې چې د نورو سقوطونو کې به زموږ هغه ولایتونه لومړي سقوط کوو چې هغه د پاکستان سره په ګاونډ کې وو، ولې دا وارې سقوط د هغه ولایتو نه راپیل شو چې هغه د ایران سره په ګاونډ کې وو. په دې باندې چې په موږ د باندې جګړه د تروریستي ډلو لخوا نه ډیره شدیده شوه او د تروریستي ډلو دپاره د ایران د لارې نه فرصت مساعد شو چې د اوسني البته دې ځای کې تضاد دی. شینواری صاحب ستاسې په خبره کې تاسو وختي ویلي وو چې امریکې سره دې خبرې اترې وکړې او د هغې د لارې دی په واک کې راغلل، بلې خوا ته تاسې دا وخت وایئ چې د ایران لخوا هغه
ولایتونو نه دی روان شو چرته چې ایران و د ایران نفوذ و دا دواړه خبرې تضاد لري په خپلو کې. تاسو وګورئ دلته موږ دا تضاد نه لري، دا ورته والی لري. چې یو هغه تکتیک دی چې په جګړه کې یو طرف استعمالي، یو هغه سیاسي برنامه وه چې هغه په دوحه کې وشوه، ولې هغه دهلیزونه چې د پاکستان او د ایران د لارې نه د دوی د راتګ دپاره او د دوی راننوتلو لپاره جوړ شوي وو، هغه په ټولو ته په ډاګه ده او ټولو ته څرګنده ده چې دغه د سیمې هیوادونه دغه زمینه یې مساعد کړه. بله ټکی دا دی چې د دوحې په پروسه کې چې کله هلته مذاکرات روانو، هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې زی دخل دي هلته عملا د ټولو حضور درلوده. متاسفانه چې د افغانستان یا خوشبختانه ووایم د افغانستان موقعیت، جغرافیایي موقعیت، اقتصادي موقعیت او ستراتیژیک موقعیت دومره لوړ دی چې هر هیواد لیوالتیا لري چې په هغې کې صحیح اوسېږي. تاسو اوس وګورئ مثلا د کابل دریز او د قندهار دریز، په کابل کې ایران دومره لاسرسی نه لري لکه په قندهار کې چې لري. نو د دغه نه زما دا کوم بحث چې مې درلوده دا په تضاد کې نه دي، دا مطلقا ورته والی لري. شینواری صاحب دا بحث پخوا هم شوی دی، تاسو به بیا اظهار کړی، خو البته یو وار بیا ځینې لیدونکي اورېدونکي ممکنه توګه نه وي خبر. ستاسې په ان په 15 اګست کال 2023 باندې تاسې هلته وایي او تاسې د جمهوریت د وسلوالو ځواکونو یا پوځ ویان وایي. ستاسو تجربه او یاداشت د هغه ورځ څه ده؟ تاسو څه فکر کوئ چې که داسې شوی وی ممکنه توګه دفاع شوی وی، کومه غلطي ده، کومه خبره ده، یوه نکته چې تاسو بیا ذهن ته راځي د هغه ورځ هغه مجموعي منظره چې دا خلکو ته یاده ده، ستاسې په اند داسې څه خبره شوې ده چې هغه د جمهوریت د زوال یا سقوط سبب جوړه شوه او طالب یې واک ته ورسوه؟ بونیری صاحب زه تاسو ته بیا په تاکید سره او په مسؤلیت سره وایم چې د جمهوریت سقوط تنها په کابل په 15 د اګست نه و. د جمهوریت سقوط د هغه وخت نه راپیل شو چې کله د طالبانو دپاره په دوحه کې دفتر خلاص شو. د جمهوریت سقوط د هغې نه راپیل شو چې متاسفانه افغان سیاسیونو د بند د پروسې پلویانو ونه توانېدل چې په یو واحد نظر باندې د سیمه ییزو هیوادونو سره او د نړیوالو هیوادونو سره یو تفاهم ته ورسیږي او د افغانستان د جمهوریت د ادرس نه ټول هغه تفاهمات. جنرال صاحب سمه شوه، پوه شوم، خو د دفاع عملیات نه لیدل کېدل، د طالب د مخې نیولو لپاره څوک نه موجود، دا ولې نه کېدل؟ وګورئ بونیری صاحب دلته که موږ د وسلوال پوځ واک او ځواک دومره و چې د طالب سره پوره جګړه وکړي، ولې زموږ لویه ستونزه بله دا وه په پوځي ډګر کې چې موږ ډېر متکي په بهرني هیوادونو باندې وو او بهرني هیوادونو هم زموږ وسلوال پوځ په داسې یو ډول باندې د ابتدا نه را جوړ کړی و چې موږ په هغو باندې ډېر متکي اوسېږو. تاسو وګورئ د جګړه ییزو احزاراتو یوه مهمه برخه د ښوونې او روزنې ده او د اکمال او د تجهیز ده. د زموږ اکمالات او زموږ لوجستیکي عینیاتو د اکمال د ناټو په غاړه و، ولې متاسفانه د دوحې د تړون نه راوروسته په موږ باندې ډېر محدودیتونه وضع شو. موږ باندې یو اصطلاح تحمیل شو چې زموږ په پوځي تعلیمنامو او اصولنامو کې اصلا هغه اصطلاح موږ نه لرو لکه د فعال دفاع په نامه باندې چې موږ هغه اصلا هیڅ زموږ په پوځي یا عسکري جوړښت کې موږ دغه اصطلاح نه درلودله. په عین ترتیب باندې موږ د تعرضي آلات نه منع شو زموږ قواوې. موږ د ناټو سره تړلی یو وسلوال پوځ درلوده، ولې موږ هغه خپل ملي غرور درلوده، موږ خپل ملي هوډ درلوده، موږ د خپلو ملي ګټو دپاره په وسلوال پوځ کې راټول شوي وو او د وسلوال پوځ منصوبین په دې کې مسؤلیت نه لري. د دفاع په وخت کې دفاع شوې ده، ولې دا چې څه رقم ته دا سقوط رامنځته شو دا هغه بحث دی چې په دې کې باید سیاسیون خپل وضاحت ورکړي او سیاسیون باید په ډاګه باندې هغه ټکي روښانه کړي ولس ته، هېواد ته، تاریخ ته چې کومې نیمګړتیاوې رامنځته شوې چې وسلوال پوځ د دغسې یو ستونزې سره یا د دغسې یو پراګندګۍ سره مخامخ شو. موږ په څو برخو کې
مثلا موږ د امریکې د متحده ایالاتو نه چې کله موږ پیغام واخیسته چې هغوی او د ناټو هیوادونه په ګډه د افغانستان نه ووځي، موږ د هغوی سره په ګډه باندې هغه یې پلان جوړ کړ چې هغه سیمې چې موږ ساتلی نشو او هغه سیمې چې د هغې اکمالات ستونزمن دي، د هغې سیمو نه باید موږ خپل قواوې شاتګ وکړو او په ستراتیژیکو ولایاتو کې په ستراتیژیکو لویو لارو باندې او په ستراتیژیکو نقاطو باندې تمرکز وکړو چې هغه وساتل شي. دغه پلان چې کله ټیټې قدمې ته لاړ، متاسفانه چې وی نشو کولی چې دغه پلان په هغه ډول باندې چې ترتیب شوی و پلی شي. په دې چې زموږ قواوې د شاتګ دپاره اصلا هیڅ آمادګي نه درلودله او موږ اصلا دا انځور نه درلوده چې موږ به داسې یو حالت ته رسېږو چې شاتګ ته به مجبوره کیږو. په عین ترتیب باندې دلته د دوحې د توافقنامې په بنسټ باندې چې کوم شرایط په موږ باندې وضع شوي، هغې هم زموږ لاسونه مطلق تړلي وو. موږ نشو کولی چې په خپلواک ډول باندې هغه پوځي اقدامات وکړو چې هغه باعث د دفاع کیږي. او د هغې د ټولو نه بل ټکی مهم دا و چې دلته د سولې بحث مطلقا اوج ته رسېدلی و. ټوله هیله دا وه چې یو ټولګډونه حکومت به رامنځته کیږي د ټولو افغانانو په خوښه باندې، او دا تکتیک لومړی نه دی. تاسو وګورئ کله چې په لومړي ځل باندې طالبان راغلل او تنظیمونه یې پسې واخیستل، په هغې وخت کې اعلی حضرت ظاهر شاه دې خدای وبخي، د هغې ګونګسې وې، د هغې مرکې وې او حتی هغه خپله دې ته چمتو شوی و چې افغانستان ته راشي. یعنې دا په روحي او ذهني شرایطو باندې د ټولو افغانانو بیا په ځانګړي ډول په پوځیانو باندې خپله اغېزه درلودله. اوس هم افغانان د سولې تږي وو، د سولې تږي دي. نو د هغې په بنسټ باندې ځینې قومي مشران، ځینې د سیمې مشران، ځینې پوځي ګارنیزونو ته د اوسني حاکمانو د خوا نه ولېږل شو، ویې ویله چې سوله کیږي او تاسو نور کولی شئ چې د سولې کې موږ سره ژوند وکړئ او دا خبره خلاصه ده، نوره جګړه ختمه ده، داسې ده داسې ده. یعنې داسې پلمې را جوړې شوې چې قوا ونشو کولی چې ځان تجدید د قوا وکړي او بیرته جګړهیز حالت ته ننوځو. او په عین ترتیب باندې دلته د سیاسیونو کمې ناخوالې چې وي، تاسو وګورئ هغه کم سیاسیون چې د جمهوریت نه په جلا ډول باندې د اوسني حاکمانو سره په ځینو مذاکراتو کې ګډون کوو، دا هغه ناخوالې وي چې مستقیما په وسلوال پوځ باندې اغیزه او تاثیر ده. یعنې ځینې شخصیتونه چې د ملت سره بې وفایي کوله، د نظام سره بې وفایي کوله، هغه څوک وو؟ بونیره صاحب، زه خو بیا هم وایم چې زه کوم سیاسي موقف نه لرم او زه سیاسي مباحثاتو کې نه داخلیږم. دا به پرېږدو، ولس ته دا هغه څه نه دي چې پټ پاتې شي. زه په چا باندې شخصي ادعا نه لرم او د دې وخت هم نه دی. که موږ ملامت او سلامت پسې په 500 کلو کې وګرځو، نو زموږ دپاره خو اصلي ملامتي ګوته باید هغه هیوادونو ته ونیول شي چې هغوی د افغانستان په قضیه کې ښکېل دي او د افغانستان په برخلیک باندې د یو افغانستان بهر پریکړې کوي. ستاسې خبره که زه سمه ومنم، نو یو تپوس بیا باید بل وکړم، هغه دا چې دا خو کېږي د نړۍ رواج دی چې یو ګوند یا یو نظریې لرونکی ډله چې د هغه د بلې مخالفت کوي، په ځینې هیوادونو کې د رایو د لارې، په ځینې هیوادونو کې د سیاسي مزاحمت د لارې، په ځینې کې بیا د پوځي بغاوت د لارې وغیره وغیره. افغانستان هم په یو هغه هیوادونو کې واخلو چې اکثره پکې کودتاګانې شوي دي یا بغاوتونه شوي دي یا سازشونه شوي دي. البته زما پوښتنه چې کومه وه، یعنې حکومت ختمېدل ممکن دي، د یو کس واکمني ختمېدل ممکن دي، البته نظام د چپه نشي، دا د په ځای پاتې شي. دا فارمولا ته لرې چې په آینده کې داسې کوم واکمني بدلیږي، باید که کېږي هغه دې وشي د ولس خوښې مطابق دې وي، په امنه طریقې سره دې وي، خو نظام دې په ځای پاتې شي، نظام دې نشي چپه. داسې کوم فارموله ته لرې شینواری صاحب؟ بلې هو، بونیره صاحب ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړله. تاسو وګورئ دغه د افغانستان سیاسي ناخوالې او انقلابونه دي، دا کم افغانستان کې چې کوم څه شی راځي، دغه د انقلاب تعریف همدغه دی چې هر څه بنسټیز بدلون مومي. د افغانستان د وسلوال پوځ ته چې کله نه سیاست ننوت، یعنی د افغانستان د وسلوال پوځ منصوبین چې په سیاسي ډلو ټپلو پورې تړاو پیدا کړ، د هغې نه راوروسته د شهید داود خان کودتا نه راپیلېږي، همدغسې د 1450 کاله پورې، بیا د روسانو راتګه پورې، بیا تر 1401 کاله پورې دغه
راتلونکي دپاره د افغانستان د نجات دپاره یوازینۍ لار دغه ده چې افغان ملي وسلوال پوځ د سیاسیونو د اغیزې لاندې نه اوسیږي او په 2001 کال کې هم چې کله نوی جمهوریت جوړېده متاسفانه چې وسلوال پوځ جوړښت د سیاسیونو د اغیزې لاندې را جوړ شو او په هغې کې د دې په ځای چې د یو شخص تجربه د یو شخص مسلک د یو شخص تخصص د یو شخص عمر په پام کې ونیول شي رتبه په پام کې ونیول شي په هغې کې صرف او صرف هغه ملیتي ترکیب په پام کې نیول کېده سره د هغې چې هم دغه تشه چې وه دا هم وروسته ډکه شوې وه په وسلوال پوځ کې ولې د افغانستان د موقعیت په پام کې نیولو سره افغانستان یو داسې وسلوال پوځ ته اړتیا لري چې هغه خپلواک اوسیږي د سیاسي افرادو اشخاصو او ډلو ټپلو د اغیزې لاندې نه اوسیږي په دې چې موږ په ټولټاکنو کې په د 2009 ټولټاکنو کې په 2014 ټولټاکنو کې او 2019 ټولټاکنو کې هم د لویو ستونزو سره مخامخ شو که چیرته یعنی نړیوال قوتونه نه وای دغه واقعیت د باید دا زبربند کړمه متاسفانه چې وسلوال پوځ د دې امکان درلوده چې په 2 یا 3 ډلو باندې وویشل شي او د یو بلې جګړې باعث شي نو دا هغه څه دا هغه نیمګړتیاوې وي چې دا نړیوالو هم پیژندګلوي ورته کړې وه او سیمه ییزو هیوادونو هم د دې پیژندګلوي کړې وه نو په دې بنسټ باندې لومړي سر کې سیاسیون باید دا نور ومني چې په وسلوال پوځ باندې نور غرض ونه لري او د خپلې اغیزې لاندې نه کړي او وسلوال پوځ منسوبین چې ملي ګټو ته ملي ارزښتونو ته مقدساتو ته دیني مقدساتو ته هوډ لري هغوی هم نور باید خپل دریځ روښانه کړي چې په راتلونکي کې افغان وسلوال پوځ باید خپلواک اوسیږي او د هیڅ سیاسي ډلې ټپلې د سیاسي لنډمهالو اهدافو قرباني نشي یعنی یو پروفیشنل آرمی وي یا ملي وسلوال پوځ چې هغه سیاسي سفارشات یا لاسوهنې نه آزاد وي او پوځ هم باید جنرالان چې دي هغه د سیاست نه پرته د هیواد د سرحداتو او کورني چارو دفاع ځان لوکي په آزاده او خود مختاره توګه باندې یعنی دا مطلقاً هم دغسې بالکل یو بله موضوع چې زه وخت پوره کېږي ډېر وخت پې نه اخلم تاسې کله پورې فکر کوئ چې افغانان چې د اوسني نظام نه خوشحاله نه دي هغه د دې جوګه کېدی شي چې یو عملي شکل کې یو پرمختګ لیدل شروع شي چې و د دې اوسني نظام نه د یعنی یو بل نظام ته تګ لپاره یو عملی ګام پورته کېدونکی دی کله یو کال به ولګي 2 به ولګي 10 به ولګي 6 به ولګي افغانان په انتظار دي تاسو فکر کوئ داسې یو عملی ګام پورته کېدو لپاره څومره موده پکار ده تاسو ته تاسو وګورئ موږ لیوالتیا دا ده چې هر څومره زر وشي ولې تاسو وګورئ دا د یو واړه کور د جوړولو طرحه او برنامه نه ده دا یو لوی ستراتیژیک کار دی د افغانستان د اوږدمهال دپاره د ناخوالو نه د ناورینونو نه او د خطراتو نه راویستل دا د افغان دویم سیاسي نسل مسؤلیت دی او د دې دپاره باید هغه کړنلارې په پام کې ونیول شي چې هغه د افغانستان د ولس دپاره د منلو وړ وي او د افغانستان په قضیه کې د زیدخلو هیوادونو دپاره د منلو وړ وي چې افغانستان د نړۍ یوه برخه ده موږ د نړۍ نه جلا نشو کولی چې ژوند وکړو اوسني حاکمان خپله تر اوسه پورې یو واحد نظر د ډیرو ملي مسایلو په هکله باندې نه لري نو د دغه حالاتو او د دغه شرایطو په پام کې نیولو سره موږ هیلهمندي دا ده چې ډیر زر به انشاءالله تعالی چې هغه څه چې افغان ولس غواړي هغه څه چې د افغانانو اکثریت غواړي هغه رامنځته شي او زموږ په دې هکله باندې موږ زه ستاسو د تریبیون نه هم خپلو ټولو سیاسیونو ته خپلو ټولو متنفذینو ته علماو ته شخصیتونو ته دا هم وایم چې موږ ځانګړې برنامې لرو ولې هغه مطبوعاتي نه دي په دې خاطر چې موږ غواړو چې د سولې لپاره د امنیت لپاره د سوکالۍ لپاره هغه ټکي د ټولو افغانانو سره په ځانګړي مجالسو کې شریک کو او هغو ته خپل لیدلوری او د وضعیت نه یو دقیق تحلیل وړاندې کو چې اکثرا زموږ سیاسیون متاسفانه چې د پوځي او استخباراتي خوځښتونو نه یو دقیقه تحلیل تر اوسه پورې نه لري چې افغانستان ولې او د څه قرباني کیږي په دې بنسټ باندې د افغان وسلوال پوځ هغه مسؤلین چې
تخصص لري او د هنګ خاوندان دي او د دې صلاحیت لري. موږ یو نه څو کمیټې جوړې شوي دي چې په دې هکله باندې غواړو چې سیاسیونو ته حداقل هغه خپله مشوره او هغه خپل لیدلوری وړاندې کړو چې د هغې په بنسټ باندې سیاسیون د راتلونکي دپاره خپلې کړنلارې جوړې کړي او په عین ترتیب باندې کم باور چې موږ د سیاسیونو په منځ کې لرو، د افغان ولس په منځ کې لرو، په دې چې د افغان وسلوال پوځ د ټولو اقوامو دپاره او د افغانستان د ټولو اقشارو دپاره د منلو وړ دی. موږ غواړو چې د اقتدار دپاره نه ولې د یووالي دپاره غواړو چې انشاءالله چې بستر شو او زموږ په بستر باندې به انشاءالله هغه سیاسیون چې غواړي د افغانستان راتلونکي کې صحیح واوسیږي په پاک زړه باندې په صداقت سره د هغو د یووالي دپاره انشاءالله تعالی چې کار وکړو. شینواری صاحب د افغانستان په موضوع چې کلم خبره کوو نو باید د کوز وطن خلک په پام کې ونیول شي، د پامه ونه غورځول شي. دلته څه کېږي اثرات هلته کېږي، هلته څه کېږي اثرات دلته کېږي، ښه او بد دواړه. اوس وخت کې طالبان واکمن چې دي، پاکستان څنګه چې تاسو وختي په خبرو کې مو ویل تللی د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهلی دی او اوس هم پاکستان چې دی په څه نه څه شکل کې دخیل دی. البته پاکستان اوس یو لویه ګیله او شکایت لري د افغان طالبانو نه چې ټي ټي پي ته یې ځای ورکړی دی او هغه په پاکستان کې لاس وهنه کوي. البته په پاکستان کې چې کوم ځایونه په مشکل کې دي یا په تکلیف کې دی هغه پښتونخوا وطن دی لروبر په ځانګړې توګه د وزیرستان تر چتراله او د چمنه تر خیبره په دې سیمه کې خلک ولسونه په تکلیف کې دي. هلته وسلوال تللی دي، ټي ټي پي ده، جګړه روانه ده. تاسو د پښتنو سیاسي تحریکونه چې دا وخت په دغه موجوده مشکل کې دي هغه په مشکل کې ولې وینئ، د هغې اسباب څه ګڼئ او څه فکر کوئ چې دا اوسنۍ د هغو چې کوم کوششونه دي په دې اوسني وخت کې د ژوند ژواک د بقا د چلنج سره مخ دي، د هغې نه د ژغورلو لپاره چې هغه څه کوي دا تاسو دپاره مناسب دي، پوره دي، مکمل دي که نه؟ تاسو فکر کوئ بلې کوم لاره باید هغه اختیار کړي؟ دا یو آخري ټکی دی چې غواړم ستاسو خیال پې واخلم. مننه بونیری صاحب. وګورئ پښتون قوم یو لرغونی او ویاړلی قوم دی. تل متاسفانه چې پاکستان د خپلو سیاسي اهدافو دپاره د تروریزم قرباني کړی دی، د بې امنۍ قرباني کړی دی پښتون قوم، که دا د کرښې دې غاړه و که هغې غاړې و. د پاکستانی طالبان چې دي او کمې ډلې ټپلې چې په سیمه کې د تروریستي ډلو په نوم پیژندل کیږي، دغه ټول د دې زیږنده خپله د پاکستان پوځ دی، د پاکستان استخبارات دي. بل ټکی مهم دغه د بونیری صاحب چې په پاکستان کې اوس هغه کم سیاسي اختلافات شو، دغه اختلافات اوس پوځ او استخباراتو ته هم ننوتي دي چې په دې کې یوه برخه د پوځیانو نه او یوه برخه د استخباریاتیانو نه مطلقا د تروریستي ایډیالوژیو د اغیزې لاندې دي. په پاکستان کې لوی ناورین دا اوس دستي جاري دی چې یو سیاسي ناورین دی، بل اقتصادي ناورین دی، چې دغه دوه ناورینونه بیا د امنیتي ناورین باعث شوي دي. ولې پاکستان یو مضبوط پوځ لري چې لکه تاسو چې د مخکې هم یادونه وکړه چې موږ هم غواړو چې داسې یو پوځ د پاکستان غوندې نه چې هغوی د نورو په کورنیو چارو کې مداخله کوي او یا د خپلو ګټو دپاره حتی تروریستي ډلې جوړوي او اکمالوي او د هغو جنرالي د پاکستان د استخبارات پورې تړلي دي. ولې تاسو وګورئ د پاکستان یو عجیبه تاریخ دی، د ذوالفقار علي بوټو نه راپیل کړي تر عمران خانه پورې یو پاکستانی لیډر هم سم سړی نه دی تیر شوی، حتما محاکمه شوی دی. تاسو وګورئ دومره څومره ناخوالې دي. ولې دوی یو مضبوط حکومت لري، ولې یو ضعیفه ملت دی. ولې افغانستان تر اوسه پورې یعنی په دې تیرو څو کلو کې متاسفانه مضبوطه حکومت نه دی رامنځته کړی. ولې یو مضبوط ملت دی د افغانستان. په دې کې د پښتنو ونډه د افغانستان په حالاتو کې ډیره اړینه ده. ولې متاسفانه پاکستان خپله د پښتنو په سیمو کې هغه څه رامنځته کوي چې پښتون خپلو اصلي موخو ته ونه رسیږي، پښتون هغه اصلي هویت د پښتنې لاندې ویسي. تاسو اوس وګورئ دا کم تحرکات چې دي د تروریستانو چې موږ ورته تروریستان وایي، پاکستان ورته تروریستان وایي، هغو حق نه لري په دې چې دغه ډلې دوی خپله رامنځته کړي دي او د دوی د خپلو ګټو دپاره دوی دغه اوس هم استعمالېږي، که په پښتونخوا کې دي او که په بلوچستان کې دي. تاسو وګورئ دا اوس ټول د دوی عملیات په پښتونستان، په پښتونخوا او په بلوچستان کې دي. آیا
که افغانستان ناامنه ده، د افغانستان ناامني دا واقعیت نه لري، کومه پلمه چې پاکستان اړخیا دی، که دغه افغانستان ناامنه ده او د دې ناامني بیا په خیبر پښتونخوا باندې اغیزه لري، خو اوس خیبر پښتونخوا هم ناامنه ده، ولې د دې ناامني بیا په سند او په پنجاب باندې اغیزه نه کوي؟ فلهذا باید موږ په دې باندې پوه شو چې دا یو مدیریت شوی برنامه شوی تحرکات دي چې د پاکستان د کنټرول لاندې دي. دویم ټکی دا دی، په هغه به پریږدو چې مثلا پاکستاني طالبان به پریږدو چې هغوی تروریستان یادوي. آیا د منظور پښتون خوځښت آیا هغه وسلوال خوځښت دی؟ ولې هغې ته اجازه نه ورکوي؟ ولې د هغو پروګرامونه سبوتاژ کیږي؟ دا هغه واقعیتونه دي چې نور نه پښتانه ورنه سترګې پټولی شي، نه نړیوال ورنه سترګې پټولی شي. ولې پاکستان هم هغه ځای ته رسېدلی دی چې پرته د دې نه چې یا مطلقا د بربادۍ خواته لاړ شي، یا دا دی چې د پښتنو او د نړیوالو او د سیمې د هیوادونو او ولسونو خبرو ته غوږ ونیسي او هغه قبول کړي او هغه پلي کړي. د هغې نه په غیر په پاکستان په پوځ کې او په استخباراتو کې داسې افراد او اشخاص شته دي چې هغه خپله زمینه دې ته مساعدوي چې دغه ترهګرې ډلې د پاکستان په ستراتیژیکو وسلو باندې، د ستراتیژیکو تاسیساتو باندې او په ستراتیژیکو سیمو باندې حاکمیت ومومي. د منظر پښتون صاحب ذکر تاسو وکړو، د پښتون تحفظ مومنټ یا ژغورنې غورځنګ د مشرتابه منظر پښتون صاحب اوسنی تګلاره نه تاسو نه هیلهمند دی چې دا به پښتنو ته حقونه وګټي او د یو سیال قام په توګه باندې به پښتانه په دغه سیمو کې ژوند کولی شي. هیلهمندي خو ورته ډیره ده، ولې د هیلهمندۍ تر څنګ د پښتنو هوښیارۍ ته، د پښتنو بیدارۍ ته هم اړتیا شته ده. پښتانه باید نور د هغه ګټو قرباني ځان نه کړي چې په هغې کې پښتون تباه کیږي. دلته د منظور پښتون خوځښت د ټولو پښتنو دپاره د منلو وړ دی او ډیره هیلهمندي رامنځته کړې ده، او دا هغه خوځښت دی چې په اوسني زمان کې د خلکو او د ولسونو غوښتنه ده. ولې متاسفانه بونیری صاحب چې په پښتنو کې موږ داسې پښتانه لرو چې د هغو تخلصونه پښتانه دي، په قوم پښتانه دي، ولې یو محدود تعداد دي چې هغوی بیا د نورو د ګټو دپاره کار کوي او د نورو د ګټو دپاره د پښتون قوم قرباني کوي. ولې د هغو خلکو عمرونه هم لنډ دي. پښتانه باید خپل صادقه سپېڅلي مشران نور وپیژني او په دې باندې هم سر خلاص کړي چې د پښتنو څومره مشران په لر او په بر کې په دغه تیرو 500 کلو کې په مرموز ډول باندې که دیني علما وو، که سیاسي شخصیتونه وو، که اکاډمیک شخصیتونه وو، په څومره مرموز ډول باندې وژل شوي دي چې پښتون یو سر پیدا نه کړي او پښتون په سیمه کې ځان ته ځای او لاره پیدا نه کړي. او دا ډار د نن نه پاکستان د جوړېدو نه دا ډار درلوده او نن هم لري. په دې چې یوازینی قوم چې پاکستان کولی شي چې چلنج کړي هغه پښتانه دي، او هغه هم د وسلې په زور نه، د منطق په زور او د سیاست او د قلم په زور باندې. او دغه وړتیا او دغه ظرفیت پښتانه الحمدلله لري. ولې پښتانه بیدارۍ ته اړتیا لري، پښتانه اتحاد او اتفاق ته اړتیا لري، او منظور پښتون یو قوي ملاتړ ته اړتیا لري. د منظور پښتون په څنګ کې داسې ځوانانو ته اړتیا ده چې هغه واقعا د منظور پښتون ملاتړ شي په کم دریځ چې هغې نن نیولی دی. او د منظور پښتون امنیتي مسایلو ته باید پوره پاملرنه وشي. موږ نه غواړو په دې مسایلو کې ډېر زیدخل واوسیږو، په دې چې موږ بیا هم وایم چې موږ سیاسي فعالیتونه نه لرو، ولې دې ته اندېښنه لرو چې دسیسې ورباندې روانې دي، په یو ډول نه په یو ډول باندې غواړي چې خدای نخواسته د صحنې نه یې وباسي. ولې که چېرته منظور پښتون پښتنو د لاسه ورکړه، بیا د پښتنو راژوندي کېدل او راویښولو دپاره به موږ داسې شخصیت په ډېرې سختۍ سره را پیدا کړو. لر او بر پښتانه باید د ډېرو سلیقه‌يي اختلافاتو نه، د ډېرو وړو خبرو نه نور راووځي، فقط د خپل حق دپاره، د خپلو مشروع حقوقو دپاره ټول د منظور پښتون تر څنګ ودرېږي او پښتانه د دغه ناخوالو نه او د دغه بدبختیو نه نجات ورکړي. جنرال شینواري صاحب وبخښئ، یو بله پوښتنه زه غواړم په اخر کې وکړم. ځینې پاکستانیان دا ډېر په ډاګه وایي چې افغان طالبان اوس په واکمن طالبان BLA بلوچ لیبریشن آرمي بېلتون غوښتونکی تحریک دی د بلوچستان د پاکستان نه بېلتون غواړي هغوی ته، او TTP تحریک طالبان پاکستان ته مالي کومکونه ورکوي، تربیه ورکوي، او په افغانستان نه په پاکستان کې اړې ګړې کېږي. او ځینې افغانان هم دا خبره
سمه منلې ده چې و داسې ده. تاسو فکر کوئ ټي ټي پی او بي ال اے اوس د افغان طالبانو د اسلامي امارت لخوا کومک کیږي او هغه په پاکستان کې اړې غړې کوي؟ بونیری صاحب دغه افغان طالبان کله چې د 2004 کال نه دوی بیرته خوځښتونه راپیل کړل، دوی په کوم ځای کې وو؟ دا ټول په پاکستان کې وو، دا ټول د پاکستان د مدرسو نه راوتلي دي، دا اوس د پاکستان د ډیرو بنسټونو سره نږدې اړیکې لري. دا هغه پیلامي دي چې دوی غواړي چې هغه خپل مسؤلیت د بل چا په غاړه باندې ور واچوي. زمونږ خبره دغه ده که چیرته هغوی دهشتګرد دي، نو بیا طالبان څنګه ښه خلک وو او امن غوښتونکي خلک وو چې پاکستان ورته میزباني کوله او میلمه پالنه یې ورته کوله په دغه تیرو د جمهوریت په 20 کلو کې، او یا د هغې نه مخکې چې کوم تنظیمونه وو. تاسو وګورئ بونیری صاحب، موږ که لږ شاته لاړ شو، عبدالله اعظام په کومه دروازه د افغانستان جګړې ته راغی، اسامه بن لادن په کومه دروازه پاکستان ته او افغانستان ته راغی. دا هغه څه دي چې دا د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي، او دا هغه د پاکستان هغه واقعیتونه دي چې په خپله په پاکستان کې دي. د پاکستان نه بهر د پاکستان، یعنې تاسې دا نه منئ چې ټي ټي پي ته یا بي ال اے ته افغان طالبان چې د مالي کومکونه ورکوي، تاسو دا نه منئ؟ وګورئ، افغان طالبان خو خپله د مرستې د کمه کوي. افغان طالبان خپله د مرستې د کوم چا نه یې اخلي دغه مرستې چې افغان طالبان خو خپله تقریبا د هغه د دوحې د تړون په بنسټ باندې د امریکې د متحده ایالاتو او د نړۍ د نورو هیوادونو نه په مرستو باندې ژوند کوي. درسته ده، دغه اپراتیفي یا استخباراتي امکانات طالبانو ته څوک ورکوي؟ دا باید بربنډ شي که نه. پاکستان خو باید په دې هکله باندې په نړیوال سټیج کې هغه اسناد وړاندې کړي چې د نړۍ دپاره او د ولسونو دپاره د قناعت وړ وي. تنه په ویلو باندې خو یو بحث نه کیږي، خو بیا هم دا هغه څه دي چې دوی غواړي چې وضعیت متشنج کړي. پاکستان په دې لوبو کې یو خاص مهارت لري او دغه مهارت نه تل دوی ګټه پورته کړې ده. ولې موږ په دې عقیده یاستو چې پاکستان نور د لوبې دپاره شاید وخت ونه لري. ولې بل ټکی دا هم د افغانستان په حالاتو کې بونیری صاحب یو ټکی د یادولو وړ دی، موږ د پاکستان سره هیڅ کله نه ستونزه جوړه کړې ده او نه د ستونزې د جوړولو دپاره کوم هوډ او فکر لرو. ولې متاسفانه پاکستان دی چې افغانان اړباسي دې دپاره چې د پاکستان دپاره که ستونزه نه جوړوي، حداقل هغه ذهنیت باید ولري. موږ د پاکستان سره او په دې باندې هر افغان پوهیږي، او دا تنه د افغانانو دپاره نه، کوم پښتانه چې د کرښې هغه غاړه پلاته دي په عیني ترتیب باندې د دغسې دسیسو د دغسې توطیو قرباني شوي دي. نو اوس موږ ته افغانانو ته او پښتنو ته دا پکار ده چې په ګډه باندې د پاکستان په مقابل کې ودرېږو او خپل حق او حقوق ورنه وغواړو او خپلو سیمو کې نور د نامنۍ دپاره هیڅ چا دپاره ځای ورنکړو. او که د پاکستان پاوز او د پاکستان استخبارات په دغه خوځښتونو کې لاس ونه لري، لکه هلته چې اوس بلوچ ازادي غوښتونکي کوي او یا پاکستاني طالبان کوي، تاسو په دې باندې متقاعد اوسېږئ چې هیڅوک هلته هیڅ شی نشي کولی. ولې دا هغه څه دي چې دا کنټرول شوي دي په پاکستان کې. او موږ ته تل دا موږ ویلي دي چې هند موږ ته دومره مفید نه ده تمام شوی چې پاکستان مدیریت کوي، مګر موږ د پاکستان سره هم د ښه ګاونډیتوب غوښتونکي یو، موږ د هند سره هم د ښه اړیکو غوښتونکي یو، موږ د ایران سره هم د ښه اړیکو غوښتونکي یو، موږ د عربي هیوادونو سره، د اسلامي نړۍ سره، موږ د نړیوالو قدرتونو سره، موږ هغه هیواد یاستو چې موږ نور نه غواړو چې د نورو د زور ازمایۍ، د جګړو او د رقابتونو میدان واوسیږو. موږ غواړو د نورو ولسونو غوندې په سوله کې، په سوکالۍ کې، په امنیت کې، په ډاډ کې ژوند وکړو او د ټولو دپاره اطمینان اوسیږو، دا نه چې د ټولو دپاره خدای نخواسته ګواښ اوسیږو. ولې متاسفانه چې اوسني حاکمانو داسې فضا رامنځته کړې ده چې پاکستان او ایران نه بلکې منځنۍ اسیا بلکې نړیوال هیوادونه ټول دغه اندېښنه لري چې د هغې ځینه بیا تروریستي ګواښونه د سیمې هیوادونو ته او د نړۍ هیوادونو ته رامنځته نه شي. جنرال اجمل عمر شینواری صاحب، زه ستاسو ډېر شکریه ادا کوم چې تاسې د دې مرکې لپاره ماته وخت راکړه او زما د پوښتنو ځوابونه مو وویل. ډېره مننه ستاسې. هیله کوم بونیری صاحب، یوه نړۍ مننه تاسو نه. تاسو یو منلی او غښتلی ژورنالیست یاستئ. زه ویاړم چې تاسو سره په دې بحث کې مې سهم اخیستی دی. تشکر.